سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ او یو ښه وخت به مو پیل کړی. دوستانو زه تاسو ته نن دغسې یو طریقه ښیم څنګه موږ کولی شو خپل یوټیوب چینل په ډېر یو کم وخت کې مخته بوځو یا مناټایز کړو. او که تاسو ډېر وخت لرئ نو تاسو به ډېر زر وکولی شئ خپل یوټیوب چینل مناټایز کړئ. او څنګه کولی شئ د خپل یوټیوب چینل ویو زیات کړئ یا سبسکرایب زیات کړئ، سبسکرایب یې ډېر کړئ یا زر سبسکرایب یې زر پوره کړئ یا 4 زره ساعته واچ ټایم یې پوره کړئ او مناټایز یې کړئ او خپل یوټیوب چینل ډېر زر په ډېر کم وخت کې ډېر زیات مخته بوځئ. راځئ دوستانو طریقه یې درته ښیم زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو راځو پلی سټور یا اپ سټور ته به راشئ. په هغې باندې مو دوستانو کله کلیک وکړئ، یو وړوکی غوند اپ دی هغه به موږ ډاونلوډ کړو. دوستانو دلته به په دې سرچ اپشن کې ولیکو دوستانو چې یو او چینل. دا مو دوستانو چې کله ولیکلو دوستانو په دې اول اپشن باندې به کلیک واخلئ. کله مو دوستانو چې کلیک واخیستو تاسو ته دلته دغه یو راځي، دا به تاسو انسټال کړئ. دا مو دوستانو چې کله انسټال کړلو ما سره الریډي انسټال دی، دې باندې دوستانو زه کلیک کوم اوپن باندې، دا به دوستانو ما سره اوس خلاص شي. دوستانو دلته څو سیکشنه دي، څو برخې دي چې تاسو د هغې په واسطه دلته کاینز جمع کوئ او د هغې کاینز په واسطه ځان ته ویوز یا فالوورز یا لایکس اخلئ. اول دوستانو تاسو به دا پاس کاري دا کاینز دي ما سره تقریبا 8999 دي ما سره چې په دې باندې ځان ته فالوورز اخیستلی شم. او بل دوستانو دا کاینز به تاسو ځانو ته څنګه ټولوئ، څنګه به یې ډېروئ، څنګه به یې جوړوئ. نو راځئ دوستانو زه یې درته ښیم. دوستانو دلته به اول تاسو ته دا د ویوز اپشن ښکاري. دلته په دې ویوز باندې دوستانو تاسو ته وایي چې تاسو 45 سیکنډه ویډیو وګورئ، 40 کاینز درکول کېږي. او که په دلته په دې سی ادرس باندې کلیک وکړو نو سی ادر دوستانو بل درته راړئ، بل درته ښیي 50 سیکنډه ویډیو ګوره 40 کاینز درکوي. اول دوستانو په دې سبسکرایب د ټول نه غوره سبسکرایب دی، ځکه په دې باندې ته به فقط چینل سبسکرایب کوو، تا ته دلته ډېر زیات کاینز په لږ وخت کې درکوي. دوستانو په سبسکرایب باندې تاسو کله کلیک واخلئ، دلته دوستانو تاسو ته دا درکوي. دوستانو دلته به تاسو په دې سبسکرایب باندې کلیک واخلئ. او که تاسو دا نه لایک لپاره لکه مثال تاسو د ویډیو په لایک باندې کاین غواړئ چې ویډیو لایک کوئ او دلته تاسو کاین جمع کوئ نو هغه هم دا کولی شئ. او زه خو وایم دوستانو تر ټولو غوره سبسکرایب دی، ځکه په ډېر کم وخت کې ډېر زیات کاینز تاسو جوړولی شئ. تاسو به دوستانو په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ. دوستانو د په سبسکرایب باندې چې کله کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو ته یو ویډیو راشي. ویډیو چې څنګه تاسو ته راغله دوستانو دا ویډیو به تاسو تاسو دلته ټوله وګورئ. لکه مثال ټوله به یې نه ګورئ، لاندې تاسو ګورئ 250 150 دغه سیکنډونه دي. دا چې کله دوستانو اخر ته 0 ته ورسېد دا ختم شي، تاسو به سبسکرایب کړئ چینل او 230 کاینز به تاسو ته درکړل شي. او دوستانو تر هغې پورې چې دغه سیکنډونه پوره شوي نه وي تاسو سکرین باندې نه کلیکینګ کولی شئ او نه شیک کولی شئ دوستانو. نو تر هغې پورې په تمه شئ تر څو دغه یو 28 ثانیې ختم شي، زه به یې تاسو ته وښیم دوستانو. نو دوستانو دغه اوس تاسو لیدلی شئ چې دلته یې ماته اپشن راکړو، تاسو ته به لاندې ښکاري ریټرن اپ. دلته تاسو ته وایي چې پلیز بوت سبسکرایب اینډ لایک ټو دس چینل اینډ ویډیو. دا ته وایي چې دا ویډیو لایک او سبسکرایب کړئ چینل، تاسو هم فقط چینل سبسکرایب کړئ او نور په دې ریټرن اپ باندې کلیک وکړئ. دوستانو دغه راغلم او دوستانو ریسیو 230 کاینز یې ماته راکړل، پاس به تاسو ته ښکاري 9209. نو دوستانو دلته اوس دا کاینز تاسو هر څومره ډېروئ ډېرې کړئ. او دوستانو دلته به څنګه تاسو ویوز یا سبسکرایب یا لایکس اخلئ. نو راځئ دوستانو دلته په دې کمپاین اپشن دی، دلته به چې کلیک وکړئ دوستانو دلته به تاسو ښکاري چې دغه ما اخیستي هم دي، دا یو څو دانې کمپاینز ما اخیستي دي چې تاسو ته ښکاري. دوستانو راځئ څنګه به یې اخلئ. اول به دوستانو په دې جمع اپشن یا پلس اپشن باندې کلیک واخلئ. اول خو دوستانو تاسو چې کومه ویډیو غواړئ چې د هغه مثال ویوز زیات کړئ یا سبسکرایب زیات کړئ نو لاړ به شئ د هغې ویډیو ته، نو هلته د هغې لینک راواخلئ. نو چې کله مو د هغه لینک راواخیستو دوستانو هغه لینک به راواخلئ او دلته به یې تاسو واچوئ. دوستانو دلته 3 اپشن درته وایي چې تاسو سبسکرایب غواړئ، ویوز غواړئ او که لایکس غواړئ. نو زه دوستانو که تاسو سبسکرایب غواړئ سبسکرایب او که ویوز که لایک زه ورته وایم چې نه زه سبسکرایب غواړم. نو په اول باندې به کلیک وکړئ. دوستانو دلته تاسو ته وایي چې تاسو کومه ویډیو باندې غواړئ چې تاسو ته سبسکرایب یا ویوز راشي، یا کومه ویډیو باندې تاسو سبسکرایب غواړئ. زه د اوله ویډیو ورته انتخابوم دوستانو. دلته دوستانو لیکلي دا سر کې چې ایکسپیکټ سبسکرایبرز، لکه مثال دوستانو دلته لیکلي چې لس سبسکرایبر په 3200 کاینز باندې. ورته نه دا لږ ډېر که تقریبا 10 شي که
19400 دا ډیر شو دوستانو. زه ورته شریکه 6400 کوینز باندې او تاسو ته 100 لایکس هم درکوي او 100 دانې ویوز هم درکوي او 100 سبسکرایب هم درکوي. او دوستانو تاسو ویډیو لکه مثال ویوز به تاسو ویډیو به 80 دقیقې ارڅو 80 ثانیې ارڅو ګوري بخې دوستانو 80 ثانیې به تاسو ویډیو ګوري. که تاسو وایئ چې نه ډیره دی ګوري 90 ثانیې دی ګوري نو 90 کومه. دوستانو ورته چې نه 100 شریکه او که دوستانو بیا وایي چې نه دا ورته کم کا دا دوستانو کم کا 80 کا او دا ورته 10 کوي او دا 45 نور هم کم کوي او صحیح شو دوستانو. دوستانو نو ریډي شو ماته 10 سبسکرایبرز په راکړي. دا به دوستانو تاسو ته په یو 2 ورځو کې تاسو ته درکوي. نو دوستانو په دې ډن باندې مې کله نو دا دی دوستانو تاسو لیدلی شئ زما کمپاین تیار شو دوستانو. دا دی تاسو لیدلی شئ دا به تاسو ته په یو 100 ورځو کې دا تاسو ته ورسیږي. نو دوستانو د یوټیوب چینل لپاره تر ټولو غوره لاره تر ټولو وخت لرئ او غواړئ خپل یوټیوب چینل مونټایز کړئ نو تر ټولو غوره لاره دوستانو په ډېر کم وخت کې تاسو خپل یوټیوب چینل مخکې بیوشئ او مونټایز کولی شئ. او دوستانو د دې بله ډېره ښه خبره دا ده چې دلته به تاسو کتونکي د خارجه وي یا د کوم بل ملک نه وي. نو دوستانو په دغسې حساب دی که تاسو کتونکي چېرته د خارج نه یا د نورو ملکونو نو تاسو ته په خپل یوټیوب چینل باندې ارننګ ډېر زیات راځي. که فقط یا د افغانستان پاکستان یا نورو ملکونو نه تاسو ته به ډېر کم راځي پې. دوستانو زه درته خپل د چینل هغه ښیم چې زما کتونکي د کوم ځای نه دي. دوستانو دلته تاسو لیدلی شئ چې زما کتونکي د کوم ځای نه دي. دوستانو دلته تاسو وګورئ چې زما کتونکي تقریبا 4.5% د افغانستان نه دي او 4.1% د استرالیا نه دي. نو دوستانو د استرالیا نه چې زما کوم کتونکي او ویورز دي په هغې باندې به ماته ډېر زیات ارننګ راځي په هغې وخت کې چې زه خپل چینل مونټایز کړم. دوستانو دا یو ډېره غوره لاره د یوټیوب چینل د مخ ته بیولو لپاره نو وګورئ دوستانو باید کاروئ. د الله په امان.